تازه ډیر لوی او د پرمختګ زیری ایران او طالب پلاوي 15 اقتصادي هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې طالب پلاوي ایران ته په خپل سفر له دغه هیواد سره د اقتصادي همکاریو 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. طالبانو ویلي دي چې دغه هوکړه لیکونه یې له توقع څخه لوړ وو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرانا خبر ورکړی دی چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د یو پلاوي په مشرۍ د پنجشنبې په ماښام له دغه هیواد سره د اقتصادي همکاریو 15 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. دغه هوکړه لیکونه د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسیون د غونډې په ترڅ کې لاسلیک شول. په دې هوکړه لیکونو کې د نړیوال ترانسپورت د تګ راتګ لار، ملکي هوایي چلان، د کانونو رایستل او د خپلواکو سیمو په اړه همکاري شامله ده. دغه سندونه د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولا برادر او د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سره د ایران د کرنې وزیر محمد علي نیکبخت او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قیمي لخوا لاسلیک او تبادله شول. د دغه خبري اژانس ته خبر له مخې د افغانستان لپاره د ایرانی ولسمشر ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ایران د سفارت سرپرست د یادې ناستې پر مهال ویل د افغانستان د خلکو له 20 کلنۍ مبارزې وروسته افغانستان خپلواک هیواد دی، خو دغه هیواد د خلکو ته لا په بېلابېلو برخو کې ستونزې پرتې دي. نوموړي ټینګار کوي چې د هیواد سیاست یې د افغانانو سره پر مرستو او همکاریو ولاړ دی. موږ دواړه ګاونډي او مسلمانان هیوادونه یو. دې خبرې ته په پاملرنې سره چې د افغانستان اغیزې پر ایرانی چاپیریال باندې هم تاثیر لري، دا طبیعي خبره ده چې اقتصادي مرستې او همکارۍ له افغانستان سره د امنیت او ثبات ترڅنګ د ډیرو ستونزو په لوګولو کې مرسته کوي.